تازه او د افغانانو لپاره لوی زیری د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد تمدید شو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د پیرلو قرارداد یې تمدید کړی دی. دغه شرکت پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا قرارداد ازبکستان ته د افغانستان برېښنا شرکت د اجرایوي رئیس محمد حنیف حمزه د سفر په ترڅ کې تمدید شوی دی. ښاغلی حمزه په دې سفر کې د افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا د اندازې د ډېرېدو او د تعرفې یا لګښت د کمېدو غوښتنه کړې ده. افغانستان پر ازبکستان سربیره له ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه برېښنا واردوي. حاضر دمه د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردېږي. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم کوم نظر لرئ په کمنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.